جاوید چې کوم دی خان بابا له چیلنج ورکړو. جاوید څوک دی او د کوم ملک سره تعلق ساتي؟ دا ټول حقیقت در سره ویډیو کې شیر کوم. دا ویډیو ګوره نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې. ملګرو تاسو ته به په داسې سیټ کې ویډیو کلیپ ښکاري جاوید چې خان بابا له چیلنج ورکړی. جاوید څوک دی او د کوم ملک سره تعلق ساتي؟ جاوید چې کوم دی دا د یو غریبي کورنۍ سره تعلق ساتي، خو الحمدلله ډېر زیات ټرینډ دی پکې. برای راست ریل ویډیو د سره هم شیر کوم. جاوید چې کوم دی د افغانستان سره تعلق ساتي. ملګرو په افغانستان کې الحمدلله ماشاءالله داسې ټیلنټ د جاوید چې کوم ویډیو د هغه در سره شیر کوم چې خان بابا له چیلنج ورکړي. دا حرکت جوړ کړی دی. माशाल्लाह 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 आफरीन जावेद जान, बस 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 دغه څخه ډیره دغه مته کوم، احترام هم لرم خان بابا ته، خو بیا هم دغه کارونه چې دي ورزشکاران به چې یو بل ته خپلو کې چیلنج ورکړي، خو زه هغه ته په ډېر دغه باندې یو چیلنج ورکوم احترام باندې، چې په راتلونکي کې په یو میاشت دوه میاشتو کې هم تر 6 میاشتو پورې خان بابا ته زه وخت ورکوم چې ځان اماده کړي، او زه پرته د دې نه زه نور غټې ټیلرې هم کش کوم، باید چې ما سره ځان اماده کړي او غټې ټیلرې را سره کش کړي. تاسو دا ویډیو کلیپ وکتو جاوید چې کوم دی خان بابا له چیلنج ورکو. د دې نه مخکې هم جاوید چې کوم دی خان بابا له چیلنج ورکو. خان بابا د ویډیو ګوري خو دره څه ریپلی نه ورکوي. هغه سله نه ورکوي، هغه ځکه چې خان بابا ټول عمر ډرامې کړي او ټول عمر دروغو چیلنجونه راوړي دي. نن چې یو ریل ځوان یو ریل پښتون چې کوم دی چیلنج ورکوي دا نه اکسپټ کوي، دا سره نه اکسپټ کوي، ځکه چې دې نه هم موږ ته دا پته لګي، زموږ پښتنو له هم دا پته لګي چې دا چې کوم دی دا چیلنجونه چې کوم دی دا فیک دي. که دا چیرې ریل وای د ته چې جاوید کوم چیلنج ورکړی نو ده به د اکسپټ کړی وای. دې نه تاسو مخکې د جاوید ویډیوګانې به هم کتلې وي چې دا ګرم غوړي راواخلي او مخ ته یې واچوي، مخ پې وینځي، داسې نور چې هغه چینی څومره غټه بوجي وي هغه دا اوچته کړي، پاسه کس پې هم ناست وي. نو ملګرو دا ریل ټیلنټ مونږ تاسو ته هم پکار دي چې داسې ریل ټیلنټ چې کوم دی دا مونږ په سکرین باندې راولو د پښتنو لی کیدو. ډېر خلک به تاسو لیدلی وي چې هغه فیک وي، صرف ویډیو جوړه کړي اپلوډ کړي. تاسو د دې جاوید ویډیو وکته ریل ټیلنټ دې ته وایي ښه چې هر یو کس داسې ریل ویډیو جوړه کړي موږ پې اعتبار کوو. نو پلیز دا ویډیو لازمي شیر کړئ چې داسې پښتنو ټیلنټ چې هر ځای کې هم پښتون یې راواخلي په شیشه باندې کړي چې دا زموږ د پښتون ټیلنټ دی او موږ پې فخر کوو. ډېره مننه چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله او آباد لره. نو راکړئ مال اجازت. الله په امان.